که یو خاندان دی، که یو معاشره ده، که یو ملک دی، که دا ترقي کوي نو په نوي کول باندې کوي، په ځوانانو باندې کوي. د بده مرغه زمونږ ځوانانو سره ډګریانې دي، سبقونه یې ویلي دي، ټوله ورځ دوی په جاب پسې ګرځي، ټوله ورځ دوی خپلې هلې ځلې کوي، په دې ځای کې راته جاب میلاویږي، په دې ځای کې نه میلاویږي، په دې ځای کې مې اپلای وکړه، هلته مې اپلای وکړه، دلته مې اپلای وکړله، د چا 6 کاله کېږي، د چا 8 کاله کېږي، ایون داسې ډېر ځوانان پکې راغلله چې هغوی اوورېج شوله، اوس هغوی جاب ته هم اپلای نشي کولی. دا ستاسو هغه مستقبل و، دا ستاسو هغه فکر و، دا ستاسو هغه په مخ کې وړاندې تللو. خدای ته وګورئ، په خپل ځان رحم وکئ، په خپل فیملی باندې رحم وکئ، په خپل مور او پلار باندې رحم وکئ، پر روان مستقبل باندې سوچ وکئ، په هغې باندې غور او فکر وکئ. دا ضروري نه ده چې تا کوم سبق ویلی دی په هغې باندې دې تا ته جاب میلاو شي، او که بیا تا ته جاب میلاو شي نو څه چل به وشي. ډېر داسې ځوانان ما وکتله چې د اوسه پورې د جاب پسې منډې والې، 4-5 کاله چې د هغوی وشوله چې اوس ورته جاب میلاو شوی دی، اوس وایي جاب چې دی دا یو قسمه غلامي ده او زه دا غلامي نوره نشم برداشت کولی، ما ته څه لاره وښیه چې زه څه وکړمه. زه جاب کول، زه جاب پرېږدمه او زه بزنس کول غواړمه. دا زمونږ د ځوانانو حل دی. ډېر داسې ځوانان به وینئ چې د سحر نه واخلئ تر ماښامه پورې به په دغه پارټیانو کې لګیایي، دا پارټي ښه ده، دا پارټي بېکاره ده، نن هم داسې وکړله او نن هغسې وشوله. یار د دې نه تاسو ته فایده څه کېږي د نقصان نه علاوه؟ اسم تاسو ته میلاو نشوله، خپل وخت هم ضایع کړلو، ځان نه روډ ماسټر جوړ کړی دی، په روډ بره ځې او ښکته ځې، د یو سره ګرځه او د بل سره ګرځه، خو چېرې په دې خبره دې غور او فکر ونه کړلو چې سبا زما کم راتلونکې ورځ ده هغه به څنګه وي. نن چې ما کومه ورځ تېره کړه په هغې کې ما ته فایده ډېره وشوه او که نقصان ما ته زیات وشولو، په دې باندې تا چېرته غور فکر نه دی کړی. او کله چې انسان په خپله باندې په خپل ځان باندې رحم نه کوي، یقین وکړه د الله تعالی د طرف نه په هغه باندې رحم نه کېږي، ځکه چې انسان ته هغه څه میلاویږي د څه دپاره چې دی کوشش کوي. او کوشش خو ته کښېنه، چې ته کوشش نه کوې ته به څنګه په مخ کې وړاندې ځې. خدای ته وګورئ، د نن نه شروع کوئ، د لږ څه نه شروع کوئ. دې ته مه ګورئ چې ما ته د یو غټ جاب میلاو شي، دې ته مه ګورئ چې ما ته د یو غټ بزنس میلاو شي، دې ته مه ګورئ چې تا ته د یو غټ سیټ اپ میلاو شي. د لږ څه نه شروع وکړه، هم نن شروع وکړه چې څومره علم الله تعالی درکړی دی، څومره پوهه ده، څومره تجربه ده، د هغې نه شروع وکړه. په قلاره قلاره به ته په مخ کې وړاندې ځې. او که ته جاب ته ناست یې، سرکاري نوکرۍ ته ناست یې، او مطلب غواړې چې په ژوند کې په مخ کې وړاندې لاړ شي او بیا ناست یې، نو دا به څنګه کېږي؟ او که دا هر یو څیز ته په تقدیر او په قسمت وراچې نو بیا دې ځان تباه او برباد کو. ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې د انسان دپاره هیڅ نشته مګر هغه څه چې د څه دپاره د کوشش وکړلو. تا کله کوشش کړی؟ زما بدبخته ځوانانو تاسو په دې خبره کله سوچ کړی دی چې زما د مستقبل به څه کېږي؟ ته چې ټوله ورځ د نوکریانو پسې ګرځې، 15-14 کاله ستا وشوه، یو ځای ګرځې او بل ځای ګرځې د جاب پسې، چې کله ته وورېد شې او د 40 کالو شې او تا ته جاب میلاو نشي، بیا به څه کې؟ سعودي دوبۍ ته به ځې، هلته به بیا ذلیله کېږي، رسوا کېږي به. چې کم یو سړی په 40-50 کالو عمر کې په پاکستان کې نه چلیږي، آیا هغه به په سعودي دوبۍ کې وچلیږي؟ هلته به په تا باندې څوک مزدوري وکړي؟ کله هم نه. ظاهره خبره ده چې ته ناکامه پاتې شوې او دغه بیا ته په قسمت او په تقدیر باندې ورته پې. الله تعالی ستا کله هم قسمت بد نه لیکي، الله تعالی کله هم ستا تقدیر بد نه لیکي. تقدیر او قسمت ته ځان ته په خپله باندې لیکي، په خپل فکر او سوچ سره ستا تقدیر بدلیږي. اوس پورې په سرکاري نوکرۍ باندې چې تا څومره ځان وکړ او څومره اپلایګانې دې وکړې، اوس هم ستا سره وخت شته. د لږ څه نه شروع وکړه چې ستا سره څه هم دي، وړوکې غونډه کې بزنس ځان نه شروع وکړه. زه اوس هم تاسو ته وایم، اوس تاسو سټارټ واخلئ او د سبزۍ ګاډۍ تاسو ولګوئ. یقین وکړئ چې تاسو په هغې باندې 4-5 کاله کار وکړئ، په 6-م کال باندې به ستا د سبزۍ یو لوی دوکان وي، ستا بزنس په مخ کې وړاندې ځي. که هر قسمه یو څیز باندې ته سټارټ واخلې د لږ څه نه، پای کې الله تعالی تعالی ترقي درکوي او ته په مخ کې وړاندې ځې. او که ته چېرته غټې کرسۍ ته ناست او ته یو غټ بزنس ته ناست نو دا څیزونه به د کم طرف نه راځي، دا راځي په فکر باندې. او فکر کله د انسان کار کوي؟ کله چې دی خپل باره کې سوچ کوي، د خپل فیملی باره کې سوچ کوي، د هغې نه بعد د یوه جذبه راچوتېږي، هغه جذبه انسان کامیابۍ ته بوځي. او که ته ټوله ورځ په یو لاره کې ناست او په بله لاره کې ناست، کله په پارټیانو باندې خبرې کوې، کله د یو انسان سره ناست، کله د بل سره ناست، او ستا د تلو راتلو، ستا د ناستې پاستې هغه مقصد هم نه معلوم تا ته، هغه محفل دې هم ښایسته نه وي. ځکه چې المر علی دین خلیله، چې ته په هلته په کم محفل کې کښېنې هغې کې بزنسمینان هم نشته که نه، په هغې کې پوهان خلک هم نشته که نه. او که چېرې ته په یو ښه محفل کې کښېنې د هغه محفل اثر به په تا باندې کېږي. ستا هر یو انګل، ستا هره یوه زاویه غلطه ده،
نو ظاهره خبره ده چې ته به ناکامۍ طرف ته ځې. اوس هم غور فکر وکړه، سوچ وکړه په دې خبرو باندې چې ما ته څه کول پکار دي. یقین وکړه د دغه سوچ سره ستا لاولنې سټارټ دی. او که زما د خبرې په تاسو باندې ښې نه لګي، یا زه د نوکرۍ خلاف یم د سرکاري یا د هر قسمه پرایویټ سیکټرو کې چې کم جابونه کیږي، که زه د دې خلاف یم نو لاړ شئ د هغه متعلقه خلکو سره رابطه وکړئ او د هغوی سره کښېنئ، ناسته پاسته وکړئ. یقین وکړئ چې هغه به تاسو ته همدغه خبره کوي کومه خبره چې زه تاسو ته کوم. دا تاسو په خپله باندې تجربه کوئ. نو چې تاسو بیا وروسته په هغې کې ناکامه یې او په هغې کې سوچونه او فکرونه کوي او په مخ کې وړاندې نه شئ تللی، نو د نن نه خپل څه ولې نه شروع کړي، وړوکی بزنس خپل ولې نه شروع کړي چې ته په مخ کې وړاندې لاړ شي، الله تعالی په هغې کې برکت اچوي. یقین وکړه دې نه مخکې په دې باندې ما خبره کړې ده چې جاب چې څوک کوي، سرکاري نوکري چې ده، هغه خپله فیملی نشي ساتلی. خپله فیملی چې په کور کې 4-5 کسانی، څوک چې بزنس کوي هغه خاندانونه ساتي. نو تاسو نه غواړئ چې ستاسو یار دوست شاوخوا چې کم خلک وي هغه هم ستاسو سره ښه شي، یو خپله فیملی کې هم تاسو خلکو له سپورټ ورکوئ. نو که دا غواړئ د نن نه سټارټ واخلئ، د لږ څه نه شروع وکړئ، د کم ځای نه چې په کم ځای باندې چې تاسو یې د دې نه سټارټ وکړئ، څومره پوهه چې ده د هغې نه سټارټ واخلئ. ناکامۍ به هم په هغې کې راځي، غلطیانې به هم په هغې کې راځي، د هغه غلطیانو نه تاسو زده کړه وکړئ او په مخ کې وړاندې ځئ، انشاءالله کامیابي به ستاسو وي.